کوم افغانان پاسپورتونه په خپل جوب کې لري دا یو وخت په قلم باندې لیکل کېدل. د دې پاسپورتونو هغه کارکوونکی چې د قلم نه الکترونیک ته رااړولي دي کمپیوټرایزډ یې کړي دي هغه دغه سړی فولاد دی. ماشاءالله کمې تذکرې چې زما او ستا په جوب کې پرتې دي چې هغه مخکې په یوه پاڼه باندې لیکل کېدلې او نن کمپیوټرایز شوي دي د دې هغه مؤسس او کارکوونکی دغه فولاد دی. د دې فولاد باید قدرداني وشي. د دې فولاد باید موږ په ډېره صحیح معنا سره موږ باید د دې قدرداني وکړو. دا خبره نه ده چې دا اوس موږ د لایف ونیکړو خبره خلاصه شوله ختمه شوله. زموږ مشران د پښتون قوم مشران باید د فولاد دپاره یو ښه منظم یو پلانګذاري وکړي په اروپا کې هغه که په امریکا کې وي په هر ځای کې وي چې د دې سړي د دې کار قدرداني وکړي. که نن موږ د دې سړي د قدرداني کار ونه کړو او د ده قدر ونه کړو سبا ته د موږ بل پښتون بیا هېڅ جرأت نه کوي چې داسې یو کار وکړي چې هغه پښتون قوم ته د تاریخ یوه نوې پاڼه راخلاصه کړي. دا په خپل ځان کې د پښتون قوم دپاره د تاریخ یوه نوې پاڼه راخلاصه شوې ده. زه د نسل نه غواړم نوی نسل نه هیله کوم چې په دې باندې کار وکړئ. ځانونه دغه کتابتون چې جوړ شوی دا سر د دې دپاره نه دی جوړ شوی چې دا یو بکس کې کېښودل شو خلاص. نوی نسل باید په دې باندې کار وکړي دغه باید مطالعه کړي د خپل تاریخ نه باید ډېر وبخښئ دوستانو په ډېر درنښت سره ما نه پوهېږم کوم شی زما په لایف باندې راځي او غورځوي مې دلته لیکل راځي زما خبرې ډېرې اړینې دي چې بیا دا خبرې راشته پاتې کېږي او بیا وروسته خبرې راټول صاحب زه را دوه خبرې اولاد صاحب کارو پیدا کارو تاریخ کې موږ غلطي دا کړې چې ساتلې وو اوس د دې ساتنه د دې شي ساتنه په موږ باندې فرض و فرض عین شو ځکه چې د خپل هویت ساتنه د هر ملت لپاره ضروري ده د هر فرد لپاره هر پښتون لپاره هغه پښتانه چې ټوله ورځ دغه د لایپو کې ناست وي او دغه چکچکې وي دغه ګفټینګ کوي دا کوي نن راسئ د تاریخ ورځ مو ده نن راسئ دا سړی ونازوئ دا سړي ته قدر ورکړئ عزت ورکړئ ابروی دی موږ راپوجای کړی دی موږ هغه 15000 کاله تاریخ خبرې چې کوو هغه یو دلته ګوره په دې لایف کې 1400 کسان ناست چیلنج ورکوم چې یو کستم ولا که معلوم یو کس ته په خدای که معلوم و چې زه 15000 کاله تاریخ لرم څنګه ثابت کړم دې سړي درته ثابت کړ نور د دغه سړي قدر وکړي او دا شی وساتي دا رانه ورک نسي دا رانه خراب نسي مننه افغان ته مهرباني وکړئ تاسې میک راکړئ مننه بیا هم سلامونه درنښت ښاغلی کاموار صاحب تا ته ناستو مېلمنو لیدونکو اورېدونکو ته عزیز فولاد صاحب نه ډېره زیاته مننه چې دا کوششونه یې کړي دي هڅې یې کړي دي دا زحمت یې ایستلی ده او له ډېره وخته زه د همداسې یو چا په تلاش کې وم چې هغه دا کار ترسره کړي تاریخي او هر څومره چې زر کېږي دا خبرې ذکر لنډې شنډې کوم چې یو ښاغلي فولاد صاحب ته مې میسج پرېښی ده خو هغه نه اکسپټ کېږي نه پوهېږم هر څومره چې زر کېږي له ما سره اړیکه ونیسئ هر څومره زر کېږي راټول صاحب زه به تاسو ته واتساپ در واستوم انشاءالله په واتساپ ما ستاسو تاسو مبارزو ته ما توجه کړې ده ګورم چې په پښتو باندې ډېر ښه کار دی کړی څېړنې دي کړي د ایټیمولوژۍ یا د فرانکپوهنې چې کوم اړخ ته په بشپړه توګه به زه تاسو ته هغه څه درکړم چې بشپړه ژبه به چې تاسې په لرغونتیا کې د لرغونتوکو په برخه کې وینئ ثابتوئ زه به تاسو ته بشپړه ژبه درکړم بشپړه ژبه به درکړم او هر څومره چې زر کېږي اړیکه ونیسه چې ما تر اوسه پورې داسې زه ډېر ګرځېدلی یم ما ډېرو خلکو سره مې په دې باب اړیکې نیولې دي خو داسې څوک مې ونه منده ښاغلی راټول صاحب ما تاسې فالو کړئ زه د ده په شمول هر افغان ته زه اړتیا لرم
هر افغان تاسې هر رقم وثیقه لري، کم نسخه لري، کم قلمي نسخې باندې بلد ده یا معلومات لري یا کم کتاب لوستلی چې زور باندې خبر نه یم، دغه ټولو ته موږ اړتیا لرو. لاسونه به درسره ورکړو تر څو دا کم کتابتون چې د افغانانو دپاره ده دا نور هم سره ستړ کړو. زه ټولو ته اړتیا لرم او د ټولو معلومات ته اړتیا لرم. تاسو مې فالو کړئ، واتساپ کې به انشاءالله خبرې وکړو. انشاءالله خبرې کوو. نور زه ستاسو وخت نه نیسم او له حاجي صاحب شاهین څخه هم نړۍ مننه چې زما په اړه باندې که نه ما ډېر کوشش کوو چې زه به څنګه تاسو سره اوس خبرې کوم، تاسو ته به دا وړاندیز کوم چې زر کوله ما سره بس اړیکه ونیسئ. حتما تاسو دغه اثار چې راټول کړي دي دا به زه یو په بشپړه توګه په پښتو ژبه کې داسې په سپینه توګه درته ثابتوم چې تاسې به حق ایران سئ. انشاءالله زه به هغه څه درته ثابتوم چې سانسکریت او اوستا به هم په پښتو ژبه تکیه کوي، لاتین ژبه به هم په پښتو ژبه تکیه کوي. پښتو به هغه ژبه وي چې هم سانسکریت او هم اوستا او هم لاتین په دې ژبه ولاړه وي. او دا د ایتیمولوژي په قوانینو اصولو باندې تاسې ښه پوهیږئ چې ایتیمولوژي یا په پښتو ژبه کې ښرنګپوهنه کم اصول او قوانین لري چې په یونسکو کې او یا په نړیواله کچه منل کیږي. استاندارد باید وي. ته خپل ویزونه لغاتونه باید له خپلو ښرانګو ریښو ثابت کړي. او دا به زه داسې بیا خبرې کوو، د واټساپ له لارې خبرې کوو. نور ستاسو وخت نه نیسم. مننه افغان صاحب. بیا دې هم ټولو پښتنو ته مبارک وي. مننه صاحب. واقعي چې د ویاړ افتخار دی د واقعي چې یو تاریخي کار. باچا صاحب دا ملګری خوشي کوي ما د دې نه یو څو خبرې په پښتو کې د پښتو لغاتو ډېرې مهمې پوښتنې ما ترې کړي دي. یعنی په زی ګنګس کړی یم. ګنګس پیژنې ګنګس خپله پښتو ژبه کې زه ګنګس کړی یم. حاجي صاحب شاهین هلته به دا نور مرګلي خبرې وکړي چې ټیم کم دی ځکه چې فولا جان چې ته دي نعمت الله اجتماعي وروره مهرباني وکړئ تاسې خپل میخ خلاص کړئ او خپلې خبرې مو وکړئ چې بیا دلته زموږ نور قدرمن مرګلي دي چې خبرې وکړي. مننه قربان. زه مو ډېر وخت نه نیسم. پولاد محترم پولاد صاحب ته زه دا وایم چې قربان ستاسو زموږ د وطن زموږ د افغانانو زموږ افتخار یې فخر در باندې کوم. دا در مخه مې ویډیو واچوله او په ټولو پښتنو افغانان مې غږ وکړئ چې داخل سئ او کتابونه ووایاست په خپل بچیانو په خپله یې زده کړئ. نن دغه د ده ویډیو چې ما ولیدله زما د یو برطانوي سره پر بحث مناظره پر دغه خبره وسول. برطانوي ته مې ویله ما د برطانیا در مخه افغانستان د ښځې حق حقوق ورکړی دی. د برطانیا در مخه افغان پښتون د ښځې حق حقوق ورکړی دي، که د تعلیم دی که هغه د رایه ده که نور داسې. ما ورته وویل ستا تاریخ زما څخه کم دی. زما د افغانستان تاریخ بامیان 1000 تاریخ دی، زما د ژبې 6800 کاله تاریخ دی. او دا نن د اوله چې ما ورکوله ما د پولاد صاحب کتابونه ورښکاره کړه. که دا اوله زما سره نه وای نو د یو انګریز مخ ته به زه دروغجن سوی وای، شرمېدلی به وای. نو نن ورځ د یو انګریز مخ ته چې ما سر پورته سو او افتخار مې وکړي چې زما دونه تاریخ لرم او دونه د ویاړ د فخر ځای دی هغه د دغه ځوان پولاد صاحب. نو بس قربان دې سم ویاړ فخر افتخار مو یې په زه دغونه درته وایم. مننه اجتماعي ورور الله دې ډېر عمر کړي. زمونږ ګران قدرمن حاجي صاحب سنګر چې همداسې سنګري سړی دی او ویاړ افتخار دی زمونږ، الله دې ډېر عمر ورته ورکړي. نو مهرباني وکړئ میک ستاسې په خدمت کې دی صاحب. سلامونه او نیکې هیلې ټولو مشرانو ته، ټولو ځوانانو ته، حاجي صاحبانو ته. که نومونه مې د ټول وانغستل خپل په بزرګۍ موږ وبخئ. فولاد جان ته، فولاد صاحب ته لرې نه سلامونه او نیکې هیلې درنښت ټولو افغانانو ټولو پښتنو ته. فولاد جانه دا ویاړ د نه تنها د یو کس نه دی، دا 14 زره دا دی هغه 100 میلیونو پښتنو ده چې په نړۍ کې نن سبا تقریبا پلس مینوس ژوند کوي. ته د ټولو افغانانو ویاړ. الحمدلله چې دا ویاړ اوس ښه شو چې په رسنیز شو چې دا زمونږ ویاړ ده، دا زمونږ هغه شخصیت ده چې ټولو افغانانو ته اوس د منلو، خصوصا د پښتنو ته د منلو وړ سړی ده چې یوازې وشو کولی چې په ډیر کم وخت کې دومره کتابونه لوستل پیدا کول د اسانه کار نه ده. او په د ځوانۍ کې
الله دې په ځوانۍ باندې برکت کا. زما یو هیله دا ده چې ستاسو نه فولاد جانه چې کم کتابونه چې په نور ژبو لیکل شوي دي دغه پښتانه ورونه چې دلته ناست دي افغانان ورونه چې ناست دي یو کس د هر کتاب یو کتاب په ځان باندې واخلي او دا د ژباړه کي او دا د تا ته بیرته تسلیم کي چې په پښتو وي لکه په هر تاریخ په انګلیسي نوشته شوی د همغه ژباړه د مکمل په ځان باندې واخلي. اول زه چې به هر کتاب دی وي په ماته هغه کې ما تا خو په واتساپ کې هم سره